درنو دوستانو سلامونه می قبول کړئ. تاسو ته یو تازه خبر درکوم چې د محمد زاده اګروال قاتلان نیول شوي دي. دغه هلکان څوک دي او محمد زاده اګروال ولې او په کومه ګناه باندې وژلی دی، د دوی د خولې ټولې خبرې تاسو سره شریکوم. دلته را سره پاتې شئ چې تاسو دا هر څه په خپلو غوږونو باندې واورئ. درنو دوستانو څو ورځې وړاندې چې محمد زاده اګروال په ډېر بېدردۍ سره قتل شوی او په موټرسایکل باندې سورو دوو کسانو په هغه باندې ډزې کړې چې د ماښام د 8 نه تر 10 بجو په درمیان کې دغه واقعه شوې وه. اوس د ملکن لیویس کامیابه کاروایی کړې ده چې د محمد زاده اګروال دوه قاتلان چې محمد زبیر د پلار نوم یې حبیب الرحمن دی او بل داود چې د یوسف زوی دی او د سخاکوټ اوسیدونکی دی، گرفتار شوي دي چې د دوی د قبضې نه هغه اسلحه هم نیول شوې ده کومه چې د محمد زاده په قتل کې یا د هغه په وژلو کې استعمال شوې ده چې په هغې کې کلشینکوف او موټرسایکل شامل دي. د لیویز مشر په خپلو خبرو کې وایي چې په ملکن کې بعد تر هغې پورې د نشئی خرڅونکو خلکو په خلاف اپریشنز شروع وي تر څو پورې چې دا علاقه د دغه خلکو نه پاکه شوي نه وي. هغه وایي چې دغه دوو قاتلانو چې یو زبیر نومیږي او بل یوسف نومیږي، دې دواړو خپل جرم هم منلی دی او په دې قتل کیس کې چې مونږ کوم نور کسان نیولي وو هغه مو پرېښي دي، ځکه چې د تفتیش لپاره مونږ مختلف قسم کسان نیولي وو، خو اوس مونږ اصلي مجرمانو ته رسیدلی یو او وایي چې ډېر زر به دوی عدالت ته پیش کړی شي، بیا به د هغې نه وروسته د دوی په خلاف اکشن اخیستل کیږي. قدرمنو دوستانو، دا یو تازه خبر چې تر تاسو مو در ورسو. تاسو داسې خلکو ته د کومې سزا غوښتنه کوئ، خپل کمنټ را سره خامخا شریک کړئ چې ټول خلک یې وګوري. له نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ چې تاسو ته وخت په وخت نوي او تازه معلومات در ورسیږي.